زه نن ډایرکټ قیدی نمبر 804 عمران خان نیازی صاحب سره او د پی ټی آی چې کوم سینسیر ورکرز دي هغه سره مخاطب یم. او پی ټی آی سینسیر ورکرز چې دي هغه ته دا ریکویسټ کوم چې دا ما پیغام په څه طریقې چې قیدی نمبر 804 عمران خان نیازی صاحب ته ورسي. دا ما یو ګیله ده، ما یو کمپلینټ ده، ما یو شکایت ده د لکي مروت ایم بی ایز حوالې سره. ایم این ای خو په تندر وډا خو کرکر ولاړله ټیک ټاکرز. موږ مروت کنال 28 سال سیف الله برادران بند کړی و او موږ 20 लाख کنال ځکه غیرآباده پرته وه. موږ ته وسارې پنجاب داڼو 20 کیلو رستې داڼې ته قطارو چې به ولاړې وې او پولیس به په ډنډو والې. دومره غټه بې عزتي موږ ته رسېدلې ده چې هغه 2 نسلونه مو تباه شول او ټول اف سی تورو غرو ته مو نوجوانان لاړل، عربو ته لاړل، هغه ظالمانو شیخانو مزدورو ته، پوډریان ایسیان شول، ټول غلا ډاکوګان شول، ټول برباد شو. ایجوکیشن یې خراب شو، هیلت یې خراب شو، فیوچر یې خراب شو. دې نقصاناتو باندې پی ایچ ډي کېږي. اوس چې 28 سال بعد موږ مرو بیټني قومي تحریک دا غریبان نوجوانان او مجاهدین چیک شول، نو دې سره د پی ټي آی ورکرز کلک ودرېدل. تر نن ورځې پورې ورسره ولاړ دي، بل هېڅوک نه درسره درېدلی. خان ملک ملا دا موږ ته لاړې چې د ترنجیم میژو غوندې رکاوټ جوړ ده. ولې ورځې نه تر نن ورځې پورې، ځکه چې دا کار کړی دی ده چې دا 28 سال باندې. نو موږ چې کوم شهیدان وسلل هغه په سترګو موږ ته ټول یو 1 ارب روپۍ راکړ دی چې دې مروت کنال علاج ته وشي. مستقل علاج یې دا ده چې برانډیم کورمې ته جوړ سلا او دریای کورم اوبو ته برانډیم جوړ سلا او دریای کورم نه چې کومه لار یا نیر برانډیم ته راغلی وه، برانډیم به په ډکېده. هغه لار دغو سیف الله برادرانو په سازش باندې بند سوې ده. نو موږ دا مطالبه وه چې برانډیم ته د دریای کورم اوبو لاره جوړه شي چې برانډیم ته اوبه راځي. په برانډیم نه مخکې مروت کنال دی چې پوره کار. نو دا سیف الله برادران اوس ولګېدل او هغه 1 ارب روپۍ پولیو والې دلته مروت کنال ریهیبیلیټیشن ریپیر تر واړولې او خپلو ټیکېدارانو او خپلو چمچو باندې ټیکې واخیستلې. اوس که دا چېرې ټکټر پسې وچلوي، دا به چېرته مزدور ورپسې مزدوره پسې وکړي او به دا 1 ارب روپۍ سره وخوري. بیا به موږ ته څرنګه 1 ارب روپۍ کېږي په پاکستان چې په دغه ظالم حکومت چې. نو موږ همیشه دپاره مروت کنال نه محروم کړه، مروت کنال یې همیشه دپاره ختم کړه. ټنډر په سلای دا ټیکه یې 2 چمچو ته میلاو ده. موږ دا اعلان ورته کړی ده چې کوم ټیکهدار دا ټیکه اخلي په پښتنوالې ورته چینسټي او په سوشل میډیا مو ورته ویلي دي چې دې سره بیا مروت کوم او بیټني کوم او وزیر کوم جنګ دي. ځکه چې بیا موږ شهیدان وینې بیا داید شي، موږ دا نیر مستقل ناکام کوي، ختم کوي. بیا دغ ټیکهدار سره جنګ روا ده چې څه نتیجه راوځي. اوس دغه ظلم چې موږ ایم پی ای جوهر خان او ایم پی ای طارق سعید خان دا قسم په خدای چې هغه ولري ته سیف الله برادران سره ولاړ دي په دغه سازش کې. دا دواړه نه غواړي چې مروت کنال دې جاري شي. دا دواړه دومره ظالمان دي. دغه قوم دغه غریبو عوامو ووټ ورکړی ده، په لکو روپو قرباني یې ورسره کړې ده، داسې قرباني یې ورسره کړې ده چې دا یو کس یونین کونسل لازمي سیټ نشي ګټلی. دوی ایم پی ای جوړ کړ د قیدی نمبر 804 په سترګو باندې. نن عام موږ ته مخالف فریق چې ولاړ دي، که بیا دا نه مني بیا په میدان سره چیني دا دواړه چې ته مخالف فریق چې ولاړې که نه، نه ته په مروت کنال باندې په اسمبلۍ چې خبره کوې، نه ته په مروت کنال باندې چېرته ویډیو پیغام جاري کوې، نه تا په مروت کنال باندې چېرته بل چېرته قدم اخیستی ده. چېرته به سیکرټریټ نه، دا ډایرکټریټ نه یو کاغذ بیا باسلی میټینګ ده، مینټس دي، بیا هغه ده، بیا پروپوزل ده، بیا اپروول دا کاغذ به شوروي
خلکو ګمراه کولو بیوقوفان جوړولو لپاره پریکټیکلی دو سیف الله برادران په فریق چې مستولاړ دي د مروت کینال مراد نه ناکام کوي دو یو فریق چې مکمل ولاړ دي په دې باندې ځکه سم په خدای خورم چې چېرته میدان سره جوړوي زه بیا په میدان باندې کوم تشکاره کوم چې ته فریق چې نه وي ولاړ ته په اسمبلی چې ولې نه پړګېږې ته ما سره په میدان ولې نه درېږې دا ایک اره ګروپو ټنډر ولې اوس ته ولې خاموشې ته په دې نه پیاږې وړوکی ماشوم په پیاږي چې دریای کرم نه برانډیم ته اوبه نه راځي برانډیم نه ډکېږي د مروت کنال که په سرو زرو ته ماته جوړ کړې پوښې کې زه به څه شی پکوم دا خو ډېره سمپل ساده خبره ده نو برانډیم نه ماته لار مه جوړه له قربې نه نو چې برانډیم چې اوبه نه وي ماته مروت کنال چې ریپیر ته څه شي پاره کې 1 ارب روپۍ ولې په خورې ته په خبرې تا کمیشن ده په چې قسم په خدای تا خپله برخه ده په دا 1 ارب روپو چې هغه فیل ایم پی ای چې دا ټینکۍ کلنډر هغه 16% برخه په چک واړي جوهر خان ته او طارق سعید خان ته دواړه په خبر یو تاسو دواړه کمیشنان په چک واړو 1 ارب روپۍ سره خورو ولې ورځه که نه سیکټري اریګیشن ته چې دا ټنډر د مروت کنال ریپیر پاره ولې کړی دی ریپیر ماته څه ضرورت ده چېسته ریپیر پکې دا ټیکټر زه په چلوای سم دا خولې زه جوړوای سم یا د شاته اریګیشن ډپارټمنټ په خپل فنډ جوړوي که نه دی نه ایم این ای فنډ ده نه ایم پی ای فنډ ده نه منیسټر فنډ ده نه چیف منیسټر فنډ ده دا ټول یو مسترا کړی دی او غږ دې وکړي که نه طارق سعید خان جوهر خان څرنګه به دا ټنډر کېده سیف الله برادران ټنډر کوي په خپلو چمچو باندې خوري 1 ارب روپۍ ته خاموش یې بیا دا ته هېڅ فریق څه نه یې ولاړ دا غټ تا پاره ما ثبوت ته شهادت ته کینسل که دا ټنډره د پیسې ماته وړې دریای کرم نه برانډیم ته لارې باندې کار ورته شروع که 1 ارب روپۍ پول یو نوره ورکوي هغه لپاره او ته ولې خاموش یې 100 وار درغلی یا 100 وار مې خبر کړی بس دغه کاغذ شوریا مینټس دي میټینګ مې وکړه دا مې وکړه سیکټري دا نه چلېږي نن سبا دا لولي پوپ نه چلېږي نو زه قیدي نمبر 804 ته وایم چې دواړه ایم پی ای ما سره غداران فریق چې ولاړ دي ایمونه 100 لکه کرناله ځکه غیر آبادۍ یې تا دواړه ایم پی ایګان یو دې اوس سپیشل اسسټنټ که څه بلا جوړه شوه دا پته نه لګېږي چې کومه محکمه ده اوس راته شی ده اوس پلا مروت کنال ورنه خرابوي یا برانډیم ورنه خرابوي دا عہده دغه لپاره ورته میلاو شوه بلې پي ټي آی ضلع صدر ده ایم پی ای څرنګه ټنډر وصل په مروت کنال پی آر باندې اوس خبر مې کړې دواړه مې خبر کړي دي اوس چې دا ظلم ورسره وکړ سره ودره د ټنډر کینسل کړه خاموش دي اسمبلی چې یو ټکی پکړه ده په 15000 کنال 100 کیلو بورې وه غنمو چې یو غنمو فصل وسو 5000 ته راغی بیا 15000 ته روانه ده دا غریبانو بس غله ختم شوه اوس په بیا پنجاب دانو ته کتارو چې درېږو حکومت لپاره به په کار روپو نقصان ده ټول صوبایي حکومت ته چې موږ د مروت کنال غله درومي دی به پنجاب نه غله نه غواړي غنم به نه غواړي خو ته نه په حکومت ته ګوډه سته نه دی په دې 16-15 لاک لکه مروت عوامو ګوډه سته نه دی په ووټرو ګوډه سته نه دی په قیدي نمبر 804 باندې ګوډه سته او بس مخالف فریق چې غدارانو سره ورته ولاړې نو پي ټي آی ورکرو ته وایم چې موږ سره د تاسو ایم پي ایګان دا ظلم جبر کوي قیدي نمبر 804 ته وایم چې موږ سره تا دا ایم پي ایګان داسې ظلم جبر کوي غدارانو په فریق چېرته ولاړ دي مروت کنال همیشه دپاره نه خرابوي په دې دواړه ایکشن واخلي که د ما خبره ورته رسي که نه موږ جنګ اعلان کړی ده انشاءالله چې مخته هفتې چې به جنګ ته وځو که کامیاب شو خو کامیاب به شو او که نه شو کامیاب جوهر خان کامیاب شو طارق سعید خان کامیاب شو سیف الله برادران کامیاب شو مروت کنال یې ټول عمر پاره نه خراب کړو دا خلک یې تباه برباد کړو موږ تورسره یې ماشومان یې تباه کړو بیا یې موږ تورسره پنجاب کتارو دانې ته سیخې کړې بیا به زه نوره څه نه ووایم خو خدای دې هغې دنیا چې جهنم ورکړي همیشه دپاره ډېره مهرباني